او تاسو و دې لنډې واقعې ته متوجه سئ، ګنې هغه اصلي مقصد به در څخه پاته وي او په پوه به هم نه سئ. واقعاتو کې راځي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په یو کوڅه کې روان و. نو یو ځوان ورته مخې ته راغی چې د کالو د لاندې څخه یو شی داسې پټ په لاس کې نیولی و. حضرت عمر رضی الله عنه ورڅخه پوښتنه وکړه چې ای ځوانه، د دې کپړو د لاندې د څه شي په لاس کې پټ نیولي؟ د ده سره په بوتل کې شراب و، خو ده ته حیا ورغله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شخصیت ته ووایي چې دا شراب دی، او بل یې په زړه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه بیره هم وه چې هسې نه سزا راته راکړي. نو زړه یې ډېر سخت پریشانه سو او خفه سو او الله پاک ته سوال وکړي چې یا الله، که تا اوس زما پر دغه وساتله او زه دې د رسوایۍ څخه بچ کړم، نو زما بیا توبه ده، زه به بیا هیڅ کله شراب ونه څښم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې جواب ورکړي چې ای امیر المؤمنین، دا سرکه ده. هغه ورته وویل چې ته وښایه چې زه یې وګورم. دې چې ورته وښودل، نو یقیني الله پاک دا شراب په سرکه بدل کړي وه. چې دې ځوان په اخلاص توبه وویستل، نو الله جل جلاله یې پرده هم خوندي کړه او د ده خبره یې هم دروغ نه کړل، بلکې شراب یې ورته په سرکه بدل کړل.